حضرت شمیل علیہ السلام ته خو پته ورته وی ګوره داسې به ونه کړی شي لا اول خو که ما دله بادشاه جوړ کړو او به یې نه منئ او که ویې منئ نو ما ته تاسو معلوم یې جهاد نه شئ کول وی نه که نه وی ګوره ما ته پته ده حضرت موسی علیہ السلام چې د مشرو پیغمبرو هغه چې کله تا جهاد یې کو قوم ورسره دی او چې قوم یې کله هغه کافر دشمن ولیده وی اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون ای موسی د تا خدای د جنګونه کوي موږ به دلته ناست یو موږ په دې کې نه یو زموږ مشران ستاسو مشران موسی علیه السلام ته داسې نه دي وی او بیا بل پیغمبر حضرت خضر علیه السلام هغه الله راولېږه د موسی علیه السلام نه ډېر وروستو نو هغه تاسو ته ووایي زموږ مشرانو ته ووایي چې راځئ چې جنګ کوو نو تاسو ورسره پاڅېدی او چې دشمن ته ودرېدی نو ټول ته وتښتېدی نو څه یو غر ته وتښتېدی او څه بل غر ته څه بل غر ته نو الله در باندې هلته داسې عذاب راوسته چې ټول یې مړه کړی نو سم شی پام کوئ زموږ مشرانو د موسی علیه السلام سلام دا چل کړی دی په ځای پرېښی دی او حضرت خضر علیه السلام هم په ځای پرېښی دی نو که ما هم دل اوس یو بهادر انسان او یو بادشاه مقرر کړ یقین مې در باندې نه راځي چې جنګ به وکړې د تیارې خواره من او سلوا به یې خوړل که نه تیار ترنجبین او تیار سیسې او منځان به ورته راتلل او په هغې کې به الله پیاز او مسور غوښته د هغې خلک اولاد نه یاست بهر کې دي وی چې نه مونږ به ولې جنګ نه کوو مونږ خو دومره رسوا شوي یو ذلیله یو چې د حد نه او د سترګو د لګولو ځای نشته مونږ خو دغه ظالم قوم کافر برباد کړي وو زمونږ جوماتونه زمونږ د الله کتاب او زمونږ د دین او د قوم مشران او ښځې زمونږ خو تبۍ کړې ده مونږ له شا به یو بادشاه مقرر کا او مونږ بلکل ورسره ځو او د دې کافرو نه خپل بدل کړو او په دې بادشاه به دا ټول بني اسرائیل راغونډم شي یو ځای به شوپې ټول وی ښه وی ښه د یو کس سره مقرروم نو په دې د ده په رعیت کې یو کس و طالوت د هغه نوم و هغې وله بادشاه مقرر دا هغه زمانه وه چې بادشاه به جوده او پیغمبر به جوده پیغمبر به بادشاه نه و بادشاه به پیغمبر هغه زمانه و بادشاه وله مقرر که طالوت دی دا ستاسو بادشاه دی ده سره غون شئ دی به درته طریقې برابر کړي او ورځئ په دې کافرو باندې جهاد ورسره وکړئ وی ښه دا طالوت دې موږ له بادشاه مقرر کړه دا غریب ولم يؤت سعة من المال دا خو فقیر غریب سړی دی مسکین چې ته مالدار به دې کتلی دولتمند سړی به دې موږ له بادشاه کړو دا غریب سړی دی موږ به اعتراض وکړو ګورې ما درته نه وی چې لاول خو لکه ما بادشاه مقرر کړه نو تاسو هغه باندې متفق کېږئ نه او که متفق هم شئ نو د جنګ ځوانان نه یې خو تاسو غوبل کوو نو وی نه داس دا موږ نه منو اوس خو ما د الله سره مشوره کړې ده ما خو د ځانه نه دی مقرر کړی دغه پیغمبر یم الله په مشوره مې دا سړی بادشاه مقرر کړی دی بدبختو که دا مو ونه منه غر کېږې نو بعضې کسان خو د خپلې خبرې نه واپس شوي ټیک ته وبه منو بعض ووایي چې یاره دا خو زموږ لکې شک دی او دا خو غریب دی او مالدار نه دی او د قوم مشر خو مالدار پکار دی وی موږ له څه نښه راکاږه وی ښه یو نښه به د الله نه وغواړم وی پروردګاره دا طالوت خو ما ستا په مشوره دی قوم مشر جوړ کړو بادشاه مې جوړ کړو خو دا بعضې خلک اخوا دېخوا کوي یو نښه ول راولېږه الله وی زه نښه هم درلېږم ټینګې کا د ټینګېدو قوم نه دی بني اسرائیل ټینګې کا یو نښه درلېږم هغه تابوت چې کوم ته هغه کافرو وړی تختولی وته او په هغې کې هغه تبرکات پاتو د تورات نسخه پکې پرته ده او د ابراهیم علیه السلام او د آدم علیه السلام صحیفې پکې پرتې دي او د مختلفو پیغمبرانو تبرکات پکې پراته دي هغو کافرو ځان سره وړی او کافرو به ډېر خیال ساته ځکه هغې کافرو به هم ځان سره دا ګرځو په جنګونو کې چې په کوم ځای به ورتلل نو کامیابي به مونږ ته الله داسې وکړه چې هغه تابوت هغې پورې الله سپېره کړ هغوی خدای سپېره کړه چې کومه علاقه کې تابوت پروت و نو په هغې کې وبه ولګېده هغې ویره دا جوړ دې چل دی ښه دا هغې قوم ته وړو چې هغه قوم ته یو هلته بیماري خوره شو وی هغې قوم ته وړو بل کلي ته یو هلته بیماري خوره شو خو دا لرکول پکار دی چې وسوځو ماتې کړو نه ګورې وسوځویم ما او ماتویم ما ځکه د پیغمبرانو تبرکات دي پکې خو داسې به وکړو د خپل کلي نه به یې چېرته بل خو چېرته به وړو وی داسې وکړې یو د غوا ریړی راوسته او دا صندوق یې په هغې کې کېښوده او د بني اسرائیلو طرف ته یې ولما خبر کړو زه ورسره ما ویې شړی بس دا به هغې کره ځي را په مخ یې د هغوی پر یوه کې واچوه تابوت پکې پروت دی را روان دی شپه ده هغه هغوی نیغ راغی او د تابوت د دروازې مخکې ودرېدو نه مخکې قدم او نه وروستو قدم خلک چې را پاڅېدل شمیل علیه السلام ته یې وویل تابوت خو دغه دی راغلی دی صندوق
او خو په هغه غوی ولا پروت دی او د توالید د دروازې مخې ته ولاړ دی، نه غوی مخکې دی نه رستو. وی دا نښه شوه. اوس منې؟ وی اوس یې منو. بس اوس خو ځکه منو چې نښه راله، او اوس به دا صندوق هم مونږ ځان سره ګرځو چې مونږ حمله کوو، نو مونږ به الله کامیابي راکړي، لکه د مونږ مشرانو چې به دا ځان سره ګرځو الله به کامیابي ورکول. طالوت یې ولا بادشاه مقرر کړ، هغه ته یې صندوق ځان سره واخله او لښکر واله ورځه پر عمالقه جهاد ورسره وکړه. دې مخیار و دوی چې دا خو ما ته معلوم قوم د بني اسرائیل دي، خو هغه تېښته کړې ده، دا خو نران نه دي. اصله چې څه پکې کلکه هم شته، مضبوط هم ایماندار هم شته، خو جنګ کې دا قیدر یو کس منډه واله نه روړه خویې، نو که دې کې د شلو دېرشو کسانو منډې والې خو زمونږ به هم زړه خور کړي. نه هغه پې یو تجربه کوله، یو نهر و په هغې تېرېدل چې جهاد له تلل د هغه کافر او جابر بادشاه د هغې قوم د جابر بادشاه دغه زمانه کې جالوت نوم و، د هغه جنګ له تلل. نو چې هغې له تلل نو ده پې یو شرط ولګو، هلکه یو شرط در باندې لګوم، وایي ما سره به جنګ له هغه سړي ځي چې په دې نیر پورې وځي، خو د نیر نه صرف یو چونګ اوبه څکي او باقي به نه څکي، یو چونګ به څکي، او که چا زیاتې اوبه څکلې ګوری به ځان سره نه پرېږده، او تلې هم را سره نه شي. ګرمي وه، دوی چې د سړي زامن په نیر ور پرېوتل بس شروع یې پرې وکړل، هر یو خېټه وپړسوله په اوبو باندې، لږ غوندې که او 80,000 لښکر و. څومره و؟ 80,000 خو د دنیا لښکر په نیر ورغلل او خېټه شنه خېټه کړه او ښې اوبه وڅښلې، او صرف یو څو کسان په شمېر پکې پاتې شو، 314 چې هغوی د هغه خپل بادشاه په حکم عمل وکړو، یو چونګې بې راواغېستې هغې وڅښلې، او چې نیر نه پورې وتل نو چې چا اوبه ډېرې څښلې وی بیا تږي وو. د خدای شان دی ګرمۍ کې چې اوبه څومره ډېرې سړی څکي که نه، نو هغه نه اور هم تږي کېږي، بیا پنیر راغوټه شو، بیا بیا اوس کله چې پورې بوتل بیا به رالل پنیر به راغوټه شو. اخره کې بیا طالوت ته وایي مونږ خو د تلو نه شو، دا خو ډېره ګرمي ده او بلا به موږ کله مونږ خېټې چوي، مونږ نه دلته ځای کولی شو. او هغه 314 کسان وي چې مونږ ستا په خبر عمل وکړو، یو چونګ مونږ کلې تنده مو لږه سړه شوه، مونږ کې د تلو طاقت شته، دا نور نران پاتې شو. 314 ځان سره نبي علیه السلام فرمایي، بخاري شریف کې حدیث د بدریینو مطالع وایي زمونږ شمېر د بدر د صحابو د طالوت د لښکر برابر دی، د طالوت د لښکر شمېر هم 314 او دا هم 314 چې مخکې لاړل دي خو شنه خېټه پرېوتل، مونږ د کارنو صاحب خېټې هم پړسېدلې دي، دا د جنګ ورځې نه دي، دا ګرمي ده. او تاسو یې بدبختو د جهاد نه 314 وایي هغې دعا کوي ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یا الله مونږ له استقامت راکړي، که مونږ ته هر څومره تکلیف پېښېږي خو چې مونږ صبر راکړي پیدا شي، استقامت خېم کلکې کې چې ونه تښتو او الله د کافرو مقابله کې امداد به مسکې. دونه مجرایه دعا ده، امداد به مسکې. او بیا دې خپل طالوت ته وایي مه خفه کېږه، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله، اذا الله امداد وي که نه نو کله والا ډله په لویه ډله باندې بري مونې، موږ له به الله امداد راکوي. طالوت لغټ شو چې ځکه دغه د زرګاو د اخکر رانه پاتې شو، خو پاتې ښه دی، داسې هم د جنګ نه دا به تښتېدل، دا 314 خو یې ورکړو، دا اوس مضبوط کسان پاتې شو. جالوت چې راغی میدان ته 100,000 فوج ورسره، 100,000 او ښه مضبوط جوش کې راغلل چې ښه بني اسرائیل خو ما تتر بتر کړي زمان مشرانو، د دې خو موږ کتابونه او جوماتونه او مدرسې هر څه روان کړي، دا خو موږ ختم کړي دي، دا بیا راشته شو راته. او دې ته خو هم اطلاع وه چې احتیاط دی، خو چې ویې کتل نو قوم ته یې اونګې د زما روبه، نو ټولو تښتېدل او دغه 200-300 پاتې دي، او دا به هم داسې نه وجنی، دا به جمدي نیسو او دې ته به مونږ چل ښو، دا به مونږ د دې ټولو لپاره د عبرت نمونې ګرځو، الالو به جمدي به نیسو او دا ټول به پرې یارو. خو جالوت ډېر پهلوان امور، ډېر پهلوان او ډېر بهادر و، هغه زمانه چې خو ډز به د پهلوانۍ جنګ به د پهلوانۍ به پوره به ورسره و، مخ په مخ به یو بل سره جنګېدل، پهلواني به یې پورې، داسې خو نه چې د لرې ځای ټوپک په تخت کې نیولې دی او پټ ډزو کې وتښتې، دا جنګ نو توره به ورسره و، هغه به میدان اوړه چې کوم به ښه مضبوط پهلوان به و بهادر به و. جالوت میدان کې راووته او دې بني اسرائیل ته وایي تاسو ته ستاسو نیکونو ته زمونږ نیکونو سبق نه دی کولی، بیا راووتی میدان ته، بیا در کې سا وشوه، جنګ سره نه کوو نیسو به، او داسې به نیسو چې تاسو نه به مونږ د عبرت نمونه به ګورو. او جالوت چې کوم بادشاه دی زورور هم دی، په دوی باندې دا خبره سره مشو، دلته طالوت الله ته سوال وکړي یا الله هغه یو لک دي او زما دا خو 314 دي، الله مونږ ستا په لار کې جنګېږو، که مړه شو نو شهیدان به شو،
او که جنگی پاتې شو غازیان به شو د مجاهد سری او الله تبارک سره امداد کې او یو اعلان یې وکړ وی زما په لښکر کې چې چا هم جالوت مړ کړ فتح به الله مونږ له راکوي نیمه بادشاهي به م ورکوم او خپله لور به مله ورکوم نیمه بادشاهي به م ورکوم او زما لور شهزادګۍ هم ورته په نیکۍ دا اعلان دی حضرت داود علیه السلام دغه وخت کې په دې لښکر کې دی او چې په لاره ته نو مفسرین لیکي ځان سره کاڼي واغېستلې یو څو کاڼي را واغېستلې او هلک دی د شپږ وروڼو سره ملګری دی شپږ وروڼه یې په دا جنګ کې وي پلار یې په دا جنګ کې وي او ده ته پلار وایي چې بچې ته خو کشر یې ته شاته ودرېږه وایي نه بابا دم د جنګ شرکت خو وایي ګوره شپږ وروڼه دې پکې دي وایي نه خو چې جالوت راووته او دا خپل زور وباسي او دا چغې وباسي او په مسلمان دباو کې ده پې ورغره وه او چې غدار یې پرې وکړ او هغه داسې و چې د سر نه خپو پورې په وسطه کې پټ و او چې غدار یې پرې وکړ دا سر پرې ولګېد مردار پرې داود علیه السلام مسلمانان وی الله اکبر او چې هغې قوم یې وکتل جالوت خو د مرو پردېد او په یو غزار باندې مړ شو نو دا قاعده ده چې مشر مړ شي د کشرانو خپې لږې غوندې وخوېږي دې خوا پې د نورو حمله وکړه الله داسې وکړه چې جالوت لښکر له مضبوط شکست میلاو شو څوک مړ شو څوک خو تښتېدل وقتل داود جالوت واتاه الله الملک الله ولا بادشاهي ورکړه طالوت ورته وایي بس تا ته زما فیصله شوې ده زما لور به هم تاله درکوم بادشاهي نستا شو هلته ولا بادشاهي میلاو شوه د بادشاه لور ورته میلاو شوه دلته پروردګار ورته پیغمبري ورکړه لومبي په مخ د ځمکه چې بادشاه هم وي پیغمبر هم وي هغه حضرت داود علیه السلام بادشاه هم شو پیغمبر هم شو دې نه مخکې چې بادشاه به پیغمبر بنو او چې پیغمبر به بادشاه بنو الله فرمایي آتیناه څنګه دی ما ولا علم او پیغمبري ورکړه حکمت مې ولا ورکړه او ما ولا بادشاهي هم ورکړله بادشاهي دواړه ورته میلاو شو راغې بني اسرائیل را یو ځای کړه په بني اسرائیلو کې یو قوت او یو طاقت پیدا مضبوط لښکر یې پروردګار هلاک کړ هم 314 ښه او د نبي علیه السلام د بدر چې کوم مجاهدین وو هغه څومره هم 314 بالکل د هغه مجاهدینو خبره رښتونې شوه چې بعضې وخت کې وړله چې د الله امداد او د الله توفیق ورته پر ویړله باندې زور ورکېږي او غلبه کوي الله والا نبوت او بادشاهي ورکړه اوسېده دا د موسی علیه السلام نه 1500 کاله پس تېر شوی دی 1500 کاله پس او د ابراهیم علیه السلام په نوسو کې راځي ګوره د نبوت په خاندان کې دی د یعقوب علیه السلام دوی د یهودا د هغه نوسې دی د هغې په اولاد کې راځي یعقوب علیه السلام خو 12 زامنو یهودا په اولاد کې دی او یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام دا د اولاد کې او پروردګار والله عمر هم زیات کړ عمر عجیبه طریقې سره زیات شو ګوره بادشاهي میلاو شو پیغمبري میلاو کړو عمر یې لږ د شپېته کاله د الله په علم کې په فیصله کې حدیث پاک کې راځي چې د آدم علیه السلام د دې شانه الله تعالی کله د هغه بچي راوستل مخامخ یې ور راښودو د دې سرو میږو په اندازه پوټینې پوټینې شکل یې ګوره د انسان وښه په مقدار کې د دې سرو میږو واړول مخامخ یې ورته ودرولو نو آدم علیه السلام دې تپوس کوي وایي من رب دا څوک دي من هؤلاء الپروردګار وایي دا ستا بچي دي تر قیامته پورې چې به پیدا کړي نو په هغې کې د بادو د تندو نه رڼاګانې ختې روشنایان وي برقې دي وی الله دا پکې څوک دي وی دا پیغمبران دي که ستا پر اولاد کې د یو کس د تندي نه په ډېره لویه رڼا خته داسې ډېر چمک و او ډېره برېښنا یې کوله وی الله وی په دې پیغمبرانو کې د یو کس د تندي نه خو ډېره لویه رڼا خېږي دا څوک دی وی هذا ابنک داود ستا نوسی دی داود علیه السلام د خوښ شو په هغه ځای نو تپوس چې کوي وی الله عمر دې وله څونه مقرر کړی دی څونه عمر دې ولې ایښولی دی وی 15 کاله نو چې آدم علیه السلام کل عمر ته وکتل چې زما خو 10 کاله دی او ده ته یې وکتل چې دا خو 15 خو ډېر معمولي پوټې غوندې شی دی وی الله عمر وله زیات کړه 15 کاله ډېر کم دی خشته خپلې پړقېږي چمک وي وله زیات کړه وی نه ما چې چاله څومره عمر مقرر کړی دی حق به د هغې نه نه پوټې زیاته به ونه کوم دا د الله فیصله دی چې څه مې مقرر کړی دی حق عمر به نه پوټې زیاته به ونه کوم نو حضرت آدم علیه السلام خو خپل عمر ډېر وی الله که زه ورله د خپل عمر نه لږ غوندې ورکړم وی انت وذاکر استوره د خبر د ورکې ورکول وګورې یاد وساته که د خپل عمر نه دې وله عمر ورکړه نو ستا به کمېږي ما چې کومه فیصله کړې ده عمر به لکه یو سړی جومات ته 1000 روپۍ راوړي او دا په دې 300 کسانو تقسیم کړه او یو کس وي چې د یو له پکې زیاتې ورکړه ابو وروره ما هم دقه 1000 دي اوس که ته زیاتې ورکړې خپلې څه ورکړه الله وایي زما د عمر فیصله هم حقه ده
که ته ول زیاته ورکې نو آدم علیه السلام ګور ستا د عمر نه به کمیږي خوښه دې خپله ده وی رب زده من عمري 40 سنه هغه خو د عمر شروع هم نه دی که نه لکه لا خو په جنت کې دنیا ته خو راغلی هم نه دی او زر کله خو هغه ته ډېر لوی شیخ ښکاري نو بس هغه وایي زما د عمر نه 40 وله ورکړه پروردګاره 40 کاله عمر حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی او الله خو ورته ویلي چې عمر به زر کاله 40 کاله پاتې شو ملک الموت وله راغی وستا ټیم پوره دی و ټیم کوم دی پوره شمېر لیکلی دی یو که نه الله را لېږلی منو الله به شمېر کړي وایي داسې کار دی چې زما عمر کې اوس هم 40 کاله پاتې دي ماته الله زر ویلي 40 کاله مې عمر پاتې دی ما یو ورځ شمېرلې ده ملک الموت الله ته رجوع کړه چې الله خو داسې وایي ورته یاد کړه چې ستا زر و خو 40 داود علیه السلام له ورکړی دی راغی وی ولې تا خپل نوسي ده داود علیه السلام له 40 کاله نه دي ورکړي وی نه ما نه دي ورکړي نسیه وجه ده ایري ویر د هغې زمانې د هغې دغه دار داسې مثال دی د هغې علاقې لکه سړی چې خوب ویني بعض انسان ته خپل خوب یادي او بعض انسان ته خوب یاد نه کېږي نو اخو د بلې دنیا معاملې وي نو آدم علیه السلام ته یاده نه وه دا خبره قرآن کې الله پخپله وایي ویرې مو او انکار یې وکړه وي د اولاد نه وي ځکه خبره هېرېږي او انکار هم کوي یره په انسان غالبه ده که نه او در انکار وکړي وی ما خو نه دي ورکړې وی تا ورکړي دي کوم وخت کې هغه میثاق او وعده و د شانه مې د بچي راویستل تا د 40 کاله ورکړي دي اوس که سر اخلاص ده نو آدم علیه السلام ته یو سکند صبر ونه شو 40 کم زر کاله باندې د هغه نه سال اعلی او د داود علیه السلام عمر څومره شو پوره 100 کاله شپېته یې خپلو 40 ورده نو داود علیه السلام ته څو څیزونه میلاو شو نو درې بادشاهي میلاو شوه د بهادرۍ د وجې نه مفتو کې نه بهادري وکړه یو لوی کافر یې مردار کړ او د هغې په مقابله کې رب العالمین ورته پیغمبري ورکړه او د آدم علیه السلام د عمر نه هغه له خپل عمر نه مخکې نه 40 کاله سنبالې خو وجوده ده او پروردګار ورسره یو حساب بله مو کړه یو کتاب یې نازل کړه زبور تورات خو و ګډوډ شوی نو نوی کتاب الله دې راولېږي زبور او ده به یې صاحب تلاوت کو او داسې تلاوت به ده زبور کو ناشنا تلاوت د نبي علیه السلام په صحابو کې یو صحابي دی ابو موسی اشعري رضی الله عنه د هغه ډېر خشتاوه دومره خشتاوه چې کله ابو موسی اشعري رضی الله عنه تلاوت کو رسول الله مبارک به ورسره سر لقاو اے ابو موسی وی داسې خشتا مزیدار اواز الله درکړی دی لکه داود علیه السلام اواز چې څنګه یو ګور پیغمبر علیه السلام د داود علیه السلام د اواز صفت کوي لحن داودي هغه په شان خشتا اواز الله درکړی نو د داود علیه السلام اواز څنګه مزیدار او خشتا چې کوم ځای به تلاوت د قرآن شریف کو نو غرونو به هم ورسره زبور وی کاڼو به هم ورسره زبور وی او مرغۍ به رالې په دې هوا کې به یې وزرې والې او ولالې به وې او څاروي به ورته راجمع شي هغوی به هم ورسره په هغه تلاوت کې مصروف او چې ځنګل ته به په ځنګل کې به یې د زبور تلاوت کو د ځنګل د اونو نه به هم د زبور اواز وته دې ته تلاوت وایي من څه اواز دی موږ خو لا اول اوازونه خراب دي خشته نه دي او که خشته اواز لټوي نو په منځ کې یو غړو باندې زرې ووایي ښکلی اواز سره مزېدار اواز سره تلاوت د قرآن شریف کوئ لږ کوئ خو ښکلی کوئ یو پو تلاوت وکړه یو رکوع تلاوت وکړه خشته اواز سره وکړه مزېدار اواز سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم وخت کې پیغمبر تلاوت کوي پیغمبر د قرآن شریف او په خشته اواز یې کوي الله ورله داسې توجه ورکړي چې دونه توجه بل شي ته نه ورکړي ښکلی اواز د الله لوی نعمت دی الله دې زموږ نصیب نو لږ تلاوت خو په ښکلي او خشته اواز سره نو داود علیه السلام چې به ټوک وخت کې تلاوت د زبور کو او زبور بیا کتاب عجیبه دی زبور ټول د الله ثنا او صفت دی هغې کې احکام نشته احکامات ټول تورات دي تورات په احکامو به عمل کوو زبور کې ټول د الله ثنا او صفت نو چې دبر زبور تلاوت شروع کړو نو مرغانو حیواناتو او سیبه دي کانو دي بوټو دی به سره بنګار کوو لکه یو سړی تلاوت کوي که نه او هغه تلاوت یې چاله خوند ورکړي نو هغه هم پړه کې رو پټ پټ ورسره لګي یا به شیرجان کله نعت وایي که نه او چاله خوند ورکړي نو هغې ورسره کله رو رو په قلار کړي هم کله وایي ربې وایه راسره که نه نو هغه لا ښه خوند شروع دا خدای والی شوم دی مونږ ته نه وایي نعتونو بهر کې هغه داسې خشته اواز الله ورکړو او الله ولا طاقت څنګه ورکړو نبی علیہ السلام په خپله فرمایي حدیث کې راځي سمانګله ته نه ده نوکرانو ته به حکم وکړو چې دا زین راته اس راته بار کې نو چې هغې به هغه اس باندې قطع چوله او زین به یې پې برابرو نو ده به تورات د زبور ختم کړی بیا دومره ساعت کې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې دی هغه به په 6 ګنټې کې قرآن شریف ختمه 6 ګنټې نو سبا د هندوستان و دې علاقې علماو او قاریانو یې ځا چې تکیزي شي
شپږ ګنټې کې نبی اسلام خو فرمایي دې ورځې مخکې به ختم نه کې شپږ ګنټې کې څنګه ختمه هغه د هغه قرآن شریف ځان سره لاس کې ونیو او د مازدیګر مونځ چې وشو نو د شروع وکړله الحمدلله شروع وکړه الحمدلله رب العالمین د ماښام بانګ یې نه وویل چې والناس یقول اجري پوره هغې ورته او د قرات د اصولو مطابق قاریان او علما ورته نسي هغې ورته ته یې ویلی چې دا ستا کرامت دی نور چا ته اجازت نشته نو د داود علیه السلام په پیغمبرو د هغه خو دا معجزه وه معجزه ویلې ده چې د عقل نه بار کار به پې د پیغمبر نه صادرېږي نو چې هغې به ورته په اس باندې کت او زین برابرو او دې به ورته ختم تورات زبور به ختم کړي ډېر اواز خشته والی عبادت به څنګه کوو نو چې نبي علیه السلام د کوم عبادت صفت وکړي نو هغه د صفت قابل یې کړه نبي علیه السلام فرمایي ویله داود علیه السلام مونځ ډېر مزېدار ډېر اعلی صحابه د الله رسول څنګه مونځ یو وی د شپې نیمه به خوب کوو لومبې نیمه ایسا لکه شپږ ګنټې شپږ کوو مثلا شپږ ګنټې نو درې ګنټې خوب دوه ګنټې به پاسې د الله عبادت به وکړو نو بیا اخري ګنټه به بیا خوب کوو چې سهار لپاره دمه شي درېیمه ایسا به د شپې عبادت او د کور خاوندانو باندې به څنګه عبادت کوو ده به وي زما دا عادت دی او دا مې طریقه ده چې زما په کور کې داسې یو فیم نه چې د الله عبادت پکې نه کېږي نو خلکو باندې نمبر یې ښودی بچې ته به د سهار نه د لسو بجو پورې د سبا نه عبادت کوې بیا به ته نه کوې دا بل به کوي بیا به ته نه کوې بیبي به کوي بیا به هغه نه کوي لور به کوي یعنې 24 ګنټې 40 ګنټې به په کور کې د الله عبادت کېده چې زما په کور کې داسې وخت تېر نه شي چې د الله عبادت پکې نه کېږي او روجه به څنګه روجه نیوله نو ګوره رسول الله مبارک یې صفت کوي نبی علیه السلام فرمایي بهتره روجې د داود علیه السلام روجې دي یو ورځ به یې روجه وه بله ورځ به یې کوجه وه بیا یو ورځ روجه بله ورځ کوجه دا غوره دي سړی به تنګېږي نو ډېرې روجې نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کومو روجو د کوم منځ صفت دی په هغه قابل دی چې صحابه به نبي علیه السلام نه تپوس وکړه الله رسوله مونږ به څنګه تهجد وکړو د داود علیه السلام طریقه دغسې کوي او صاحب روجه څنګه ونیسو صحابي به زه خو ډېرې نیوې شم وی د داود علیه السلام د روجو نه بهترې روجې نورې نشته یو ورځ روجه یو ورځ کوش نو پیغمبري میلاو شوه بادشاهي میلاو شوه زبور میلاو شو ښکلی اواز ورته میلاو شو عبادت مې کو او ورځې به یې تقسیم کړی یو ورځ به د الله عبادت وي دا مې د خدای ده دې کې د بل چا کار نشته بادشاه هم خو دا مې د الله ده یو ورځ به یې د خپلو بچو سره وخت تېراو دا مې د ما د بچو تربیت وکړم بچي برابر کړم د بچو اخلاق ټیک شي او د بچو سره چې سړی ناست نو خوند کوي او یو ورځ به جناب د رعیت لپاره ورکوله چې تاسو راځئ د چا څه قسمه کار یادي دي په دغه ورځ به دغه کار وکړو ښه به تقسیم دو الله ورسره یو احسان بل وکړو د زغرو د جوړولو چل یې ورته وکړو قرآن کې الله فرمایي وألنا له الحديد اوسپنه نو اوسپنه کې سړی لوړ لواري کوي خو په اور کې ږدي او څټک ولا رابروي او پلکونه ولا رابروي نه لوړ نو چې داسې پلکونه دی وایي الله ورته اوسپنه داسې نرمه کړې وه چې په لاس به یې تاوله راته وه کلکه اوسپنه ګوتو کې به یې نیوله او تاوله پې او چې څومره به یې نری کوله نری کېده به نو زغرې به یې جوړوز زغره په تاسو په دې جبرو کې به ختلې وي د اوسپنې کړۍ جوړې کړې وي هغه په جنګ کې استعمالي ځان ته واچي چې توره پیسر نه کوي نو هغه زمانه کې لواري زغرې به وي هغه به درانیم به خلک به ورسره ګرځېدي نه شو ده به ښه مزېداره اعلی زغرې جوړولې او مزېدارې طریقې سره نرۍ اوسپنه او نرمولې به ابې خرڅولې دې لپاره به دا کار کو چې زه د بیت المال باندې بوج نه شم او د خپل لاس ګټه وخورم بیت المال مال به یې نه خور د خپل لاس په ګټه به یې خوله ګزاره کوله لکه حضرت ابوبکر صدیق رضي الله عنه چې کله خلیفه شو د به کپړه خرڅوله نو تانو یې په اوږو بازار کې روانو خدای مو بخښه کپړه خرڅوم تجارت یې کو حضرت عمر فاروق رضي الله عنه ورغی مټو مې وبوکه څه کوې وی دا کپړه بازار کې خرڅوم وی د مسلمانانو کار به څوک کوي چې ته دا کپړې خرڅې نو وی زما بچي به څه خوري چې دا نه خرڅوم وی راځه مونږ د بیت المال نه تنخواه مقررو نو بیا کېنه د بیت المال نه ورته تنخواه مقرر کړه او څومره تنخواه یې وله مقرر کړه دونه یې مقرر کړه چې د ابوبکر او د هغې د بچو پې ادنا ګزاره کېده ټوټې غوندې نو حضرت داود علیه السلام ته الله د زغرو د جوړولو چل وښو قرآن کې الله وایي اوسپنه مې ورته نرمه کړه بغیر پلک او ستک او د اور نه مې ورته اوسپنه نرمېدله او د هغې نه به زغرې جوړولو خرڅولو به او د خپل ځان او د بچو ګزاره به په هغې باندې کوله الله احسان ګوره الله احسان کوي که نه ته الله ته ځان نږدې کړه الله به سره احسان کوي الله به درته هر څه آسان کړي یو ځل په کور کې ناست دی رکې دا راله یاره وایي ما غوندې عبادت دا به په مخ د ځمکه بل څوک ونه کړي خبره یې ټیک وه غلطه نه وه لکه پیغمبر دی د پیغمبر په شان عبادت کومتی نشي کولی
او بیا مونځ او روژه او ټول کور کې یو شان عبادت او الله تعالی دا خبره خوښه نه شو. بعضې وخت کې یو خبره ګناه ني خو د پیغمبر د پیغمبرۍ شان سره مناسب ني. الله وی ښه دا دې څه ووایي. حدیث پاک کې راځي چې عبادت کې نو ځان ته به نسبت نه کوي چې دا زما کمال دی، چا ته به نسبت کوي؟ الله ته. هغه انسان چې هغه وي الله ما د لمونځ وکړو، ما د روژه ونیوله، ما خو صدقه ورکړه، ما زکات ورکړه، ما حج وکړو، الله ورته څه وایي؟ ما دا کار څه کړی دی؟ دا خو مال ما درکړه نو ځکه تا صدقه ورکړه کنه، ما مال درکړه ځکه دې حج وکړه، تا پکې څه دي؟ او که ته لمونځ کې او روژې نیسې نو ما دله خورې اقدامونه درکړي، سترګې مې درکړي، پوزه مې درکړه، غوږونه مې درکړل، لاس پې مې درکړل او عقل او دماغ مې درکړل. که ته ما لیونې پیدا کړی وې، په لاس او پښو مې ګوټ شل پیدا کړی وې، ستا پلار به مونځ کړی، تا مونځ کولی شو، تا روژه دې ولې شوه؟ خو زما امداد او دا حقیقت دی، دا خو د الله امداد دی چې په اندامونو روغ پاک روغ نو زما عبادت کوي. نو سړی چې ما عبادت وکړو الله په دې خفه کېږي. او چې کوم انسان داسې ووایي یا الله ما خو صدقه نه راکړې، دا مال خو تا راکړی، زما څه مونځ دی زر زر مې وکړو، زما څه روژه ده، ما که حج وکړو خو تا مال راکړی دی، دا خو زما کمال نه دی. الله ورته څه وایي؟ بنده وایي دا څه تا کړي، ما خو تا کړي، لاس پې تا وړکړ، پیسې تا راواغېستې، د حج نیت خو تا وکړه، ای بنده دا تا کړي دي. ګوره د پاجدی الله خوشحاله شو، د هغه بل په معمولي لویه باندې الله خفه کېږي. الله چې خوشحاله اوس به خوشحاله پاجدی، او چې خفه کېږي نو قبر کوه، په دې به خفه کېږي. نو داود علیه السلام قبر نه دی کړی، حقیقت خبره وکړه. پیغمبر د پیغمبر په شان عبادت بل څوک نشي کولی، الله ته خوښه نه شو. کوم ورځ چې د عبادت وخور کې ولاړ دی په عبادت، په دغه ورځ به ده فیصله کړې وه، دروازه یې بنده کړې وه، جرنده به وه د قلا دروازه، او په هغې به پولیس ولاړ وو. د هغه زمانې چې کوم پولیس یا پوډ و چې څوک به ما ته نه پرېږدی، څوک به نه راځي. ولې ما د خلکو دپاره جدا ورځ مقرر کړې ده، او کور بیبیانو ته به تاسو هلته عبادت کوئ چې زما عبادت کې هېڅ قسمه خلل لا نه شي. اوس دی لګیا دی خپل عبادت کې 2 کسه ورته ورولېدل، 2 کسه ورولېدل خصمان. قرآن کې الله وایي څنګه دی پسې تصوره المحراب ته کې څنګه ریت شو، ورولېدل چې ورولېدل داود علیه السلام. اوس او جګړه چې چا په منځ کې جګړه نو شور هم کوي، یو بل ته وایي ما ظلم کوي، بل یې ظلم نه کو، شور جوړ شو. داود علیه السلام په منځ کې و چې دا څوک رالل؟ غله رالل، ډاکوان دي، په کومه رالل؟ دروازه خو بنده ده، ته په کومه رالل؟ او دا شور درسره بس هغه مونږ د هر څه مختصر کړل، په دې باندې پرېښودې ته وروړه څوک یې؟ او پریشان هم شو چې ګیر چاپېره د قلا نه خو زما او پولیس ولاړ، دروازې بندې، دا په کومه رالل؟ او داسې جوړ یې جوړ کړه. هغې ورته وې مه یېرېږه، داود علیه السلام یېرېږه، مونږ 2 کسان یو بل سره جګړه ده، تا له فیصله راوړی چې مونږ له فیصله وکړو، فیصله راوړو. په کومه رالې؟ ستا هغه پولیس ته پرېښود، تا دیوال راوړی. خدای پاکه تعالی سیک خلک په دیوال راوړېدل. وایي څه فیصله م راوړې ده؟ یو ورته وایي د ده یو کم 100 ګړې چیلې دي، زما یوه ده. دې ما ته وایي چې دا یو مال راکړه چې زما 100 شي، دا ظلم پرې کې نه نو ما دا ظلم پې. او سروره په خبره کې م زورور دی، ما دوی په یو به ته څه کې، او زما خو یو کم 100 دي، زما شمېر به پې پوره شي، او چې بار خلکو له ځینو خلک هم دغه مرسته کوي، او دا قاعده هم د نس زورور ته د دې خلکو خلک ملګري وي، د غریب قبر د چاته و زورور دی خبره ده. خلک چې چا ته مخامخ کېږي وي ورکولی که نه، خو یو چې دی څه پیسه کوي، او چې بل چا له ورځو راځي فلانکي پیسه ده، خو هغه مو یو کن دا خو رښتیا وایي، یو چې دی څه پکې ورکړل. تعالی راوي د خدای پیغمبر یې کوم علیه السلام داود علیه السلام پوه شو چې دا خو انسانان نه دي، دا فرښتې دي، په دیوال د پاسه انسان کنده راوړېدی شي. ما نه غلطي شوې ده، ما وایي چې د ما په شان عبادت څوک نه شي کولی. الله دا پوه کړم چې دا څومره ټیم دې ضایع شو، دې کار بې ځایه غوندې مسله ده. بعضې مفسرین یوه بله خبره لیکلې هغه ټیک نه ده، ټیک نه ده. ویله ده یو کم 100 بیبیانې وي، ویل او یو بل یو کس هغه سره یو وینځه وه. داود علیه السلام هغه ته وایي چې دا یو مال راکړه. نو الله ورته دا فیصله راولېږله. نو هغې ویل چې دا یوه چیلۍ چې ده دا دله ورکړه، دا ظلم او دا خو زیاتې، دا خو هغه هم زیاتې ده چې هغه نه هغه یوه وینځه غواړه. دا خطر خطا ده، ښه دا ټیک نه ده. په پیغمبر په شان کې دا خبره ګستاخي، او نو پیغمبر داسې کولی شي. فخر راکعا وانعم، بس پوه شو چې دا خو الله په ما ازمایش وکړو، په نه امتحان وکړو، بلا وخت مې دا د عبادت ته ضایع شو. دا خو په ځان له عبادت سم خو د الله توفیق دی، که الله بادشاهي نه ورکړی نو ما ځان له عبادت پولیس به زما څوکۍ کوله، فوج به زما څوکۍ کوله، ما په قلا کې عبادت تو
پریوت الله ته په سجده وی جړل دومره وجړل دا سواوی د مونږ یو کتاب د جلالین شرح ده هغه لیکلي دي وایي که دا ټولې دنیا اوښ کې را یو ځای کې د داود علیه السلام پوښ ته به ونه رسي او چې د داود علیه السلام او د ټولو انسانانو اوښ کې را یو ځای کې د آدم علیه السلام پوښ ته نه رسي دا څونه پټې خبره ده لیکن فورا الله ته په سجده پرېوته او په جلاو په جلاو جلل به دومره وجړل چې د اوښو سیلابونه ورته پیدا دې نه دا معلومېږي نو چې په عبادت وخت الغرور او کبر نه شي دا به نه وي چې دا زما کمال یو روپۍ دې چاله صدقه او خیرات ورکړه ویل د الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسون عبادت دو دا خپل مبارک به پرسیدي حتی تورمت قدمه حدیث کې راځي به پرسیدي نو حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها ورته عرض کې د الله رسوله ته په الله پاک پیدا کړې ارسه ته معاف دي د دومره عبادت بیا ولې کوي چې دا په پرسیدي او جلل به ولې جوفه عزیز کا عزیز المرجله دې سینې به داسې اوازونه کول لکه کټله چې په اور پرځي او هغه جوشيږي او خودکار کوي داسې به سینې اوازونه کول ټول په به چړل رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه بیبي وته عرض کوي چې دا ته ولې کړې تا په الله مکمل معاف پیدا کړې او تاسو وایي افلا اكون عبدا شکورا چې الله دون احسان په ما په دې پاک پیدا کړم نو زه به هغه شکریا نه ادا کوم هغه شکر ولا ادا کوم دې نه زیات ولا کوم چې شکریا ادا شي او الله دون احسان کړی ټول الله مسلمانان پیدا کړی ټول الحمدلله د مسلمان وطن کې د مسلمان مور او پلار نه او د یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دې نه غټ احسان د الله بل شته هغه روح صحت بم پرې ورسره پرې دا روحاني او دا دیني دا الله احسان نو مونږ چې څه کوو د الله یقین وکړو په دې شکر مونږ ادا کولی شو د الله دونه احسانات دي په موږ زه اکثر دا خبره کوم که په جاپان کې پیدا وي نو مونږ به ګوتن به رام کول په انډیا کې چې د هندوانو په کور کې پیدا وي نو د خپل لاس جوړ شوي بوت ته به هم سجدې کول په پروس کې پیدا وي جرمني کې پیدا وي نو مونږ به خدای نه منو او که په اسرائیلو کې پیدا وي نو موسی علیه السلام او عزیر علیه السلام ته هم د خدای زوی وي او که په امریکا کې د عیسایانو په کور کې پیدا وي نو عیسی علیه السلام ته هم خدای وي شکر چې مونږ خدای دغه ځایونو کې نه پیدا کړی دنیا به څه کوي څو ودې بلې دنیا قشته واو مال او دولت او موټر هر څه به سره خو ټول عمر به آخرت ته ډمبرو لرګي ټول عمر به جهنم ځو او د خدای فضل دی دنیا یا او شکر دی هر کله خدای د گزارش دغه ورکړی دی دنیا لږه کډیره ده او پرې مطمئن یو الله فضل دی چې په قبر کې او په حشر په نشر کې مو ان شاء الله رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت الله نصیب کوي ولې په هغه مو ایمان دی دغه دین مو منلی دی الله مو منلی دی ان شاء الله احسان دلته احسان او تعالی ته احسان دی يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت داود علیه السلام مفعلک ځینې دا یې کړه څو وخت د مارو ته عبادت مفخم نه کې هغه پټې غونډه خبرو کوي څونه امتحان او ازمایش پې راغی قوم ته به لګیو نصیحت یې کړ هغه قوم چې د تراجمه شو زموږ د جمعې ورځ د عبادت د هغې د خالي ورځ وه نو هغې د ایلې یو علاقه ده دریاب په غاړه باندې د کوه طور او دغه علاقې سره خوا کې لوی دریاب دی بحر قلزم ورته وایي دغه بحر قلزم په غاړه باندې ایلک کلی دی دغه کې اکثر خلک لرې پاتې کېدل نو د خالي پر د ښکار باندې کوي د خالي پر به ښکار نه کوي نو الله په امتحان کوم د خالي پر د دریاب کې کبان ډېرو په نورو ورځو به کوي په دې باندې ښکار بند دی نو به کوي نو دوی یو چل جوړ کړو ډنډونه یې جوړ کړل ډنډونه د دریاب په غاړه باندې نو د خالي پر د هغې هغه ورکونه وویستل چې کوم څه ووته دي نو چې کبان د دونه ډېرې چې د اوبو د پاسه به نو هغه به ډنډونو ته هم لاړل نو ماښام مازدیګر به پسې ورخ بند کړ نو سار به پرې رالل نو کبان به یې چې راوویستل ټوله چلونه یې جوړول او جال به یې راوړه جال د خالي پر به یې جالونه په دریاب کې وغورځول نو په دغه ورځ به کبان نه ویستل جال خو چې دې وروغورځول نو کبان پکې بند شي که نه د اتوار په ورځ به راخېل نه جال به یې راووي داود علیه السلام دوی دا ظلم نه کړی وی نه دا خو مونږ د خالي پر ګوره دلیل پیغمبر سره دی بعضې وخت مونږ سره هم خلک دلایل شروع مونږ ته د قرآن حکم چې دا الله د کتاب حکم دی دا د پیغمبر حکم دی صحیح دلایل به تله شروع نه کنه عقل مې دا و زه خو دا ویم عقل مې دا و خدای نیکبخته د قرآن په مقابله کې ستا په دماغو کې غصوټې پرتې دي د قرآن مقابله کې د پیغمبر د وینا مقابله کې انسان عقل څه شی دی نه هغې داود علیه السلام سره بحثونه شروع کړل چې نه نه او الله په موږ ښکار منې کړی د خالي خو موږ ښکار نه په موږ خدای سوال کوو اوس کبان نه اوس پیغمبر ته وایي چې دا ګناه ده مه یې کوئ
قوم څلور ځایه شو. یو قوم به ښکار کو، بل قوم به نهی عن المنکر کوله، امر بالمعروف کې دا به نه کوي. بل قوم څه زمانه خو دوی منې کول، خو بس هغوی پوه شو چې دا بدبختیان نه مني، بل هغوی غلي پاتې شو. او بل قوم ته به داود علیه السلام ته نصیحت ورڅه کوي، هغوی وایي زمونږ خپل عبادت کوو، که مني مني دي او که نه مني نه دي مني. چې خوان دې ونه کړو پروردګار ته بیزوګان او شادوګان، هغه چې کوم غلی خاموش پاتې وو هغوی نه هم الله بیزوګان شادوګان جوړ. بیزوګان شادوګان دا لږ دریاب سره شته، نور ته ځان شو داود علیه السلام دې نور ته یخواچېتی، په دې به د الله عذاب هر کله کې راځي چې سهار راغلل ویې کتل نو ټول د بیزوګانو شادوګانو په شکلونو باندې وو، او سرونه به یې قځول او اوښکې به ترې بهېدې. د هغوی د وطن خلک وو، اواز به کفلان کي نو سر به یې خوړل، اوښکې به ترې بهېدې. اوور ورځې جنګ دي، اوور ورځې پس الله برزاره کړ. بعضې خلک وایي دا بیزوګان شادوګان د داود علیه السلام د هغې قوم اولاد، داسې نه ده ښه. کم قوم چې مسخه چې هغه د اوور ورځو نه زیات نه پایي، د دې بیزوګانو شادوګانو په شکل الله هغوی مسخ کړي. لوی عبرت دی په دې کې د مارونو، لوی عبرت. یو به په لږ طاقت باندې ځان کمزوری نه ګڼي، لکه څنګه چې د طالوت د خپل قوم سره پاسېد، الله وله بری ورکړي. کبر به نه کوي، لویي به نه کوي، او د پیغمبر مخالفت هم نه کوي. حدیث پاک کې راځي، پرون زموږ حدیث سیر شو په ترمذي کې چې په آخره زمانه کې به درې عذابونه راځي. درې، یو به ځمکه شلېږي او خلک به پرې ننوځي، او الله مونږ ته تېر کال خوله په دغه کشمیر او په دغه بالاپوټ او په دغه علاقه وشو. که داسې زلزله بله راغله او ځمکه وشتېده نو څومره کلي به څومره زرګونه خلک پکې لاړو. او بل به شکلونه مسخه کېږي، دا به هم راځي، الله دې مونږ ترې وساتي. او درېیم عذاب به دی چې د بره نه به پرې د کاڼو د اوسپنو باران کېږي، دا عذاب هم راغلی دی. دا بمونه او دا میزایل څه شی دی؟ دا اوسپنې دي که نه، د هغې باران کېږي که نه. دا یو خو لږ لږ وښودلی شو، په مونږ ته په دې بالاکوټ او په دغه علاقو کې اسلام آباد کې وښودلی شو، نمونه وښودلی شو. او دا د اوسپنو باران هم در باندې کېږي پر یو امت باندې، لږ دی لا. او بل غټ عذاب پاتې دی چې شکلونه به خدای خبر چې د خنزیر، حدیث کې دا حدیث دی چې په کوم شکل به بدلېږي. مسخه لفظ راغلی دی چې د خنزیر په شکل به بدلېږي، او که د خر په شکل به بدلېږي، او که د بیزو په شکل، او که د سپي په شکل. پروردګار دې مسوس صاحب دا ور ډېر غلط طرف ته روان. د مسلمان ګناه انتها ته رسېدلې ده. زنانو کې دونه بې حیایي او دونه بې ستري عام شوې ده چې د هغې مثال نشته. موبایل دونه عام دی چې لکه جینکې ټول ټکټونه یو بل سره لري، او ډیشونه او څه به دا نور ګند او دا په کیبل لیول شوی ګوره پېښور ته اسلام آباد ته د خلکو په وجه د خدای یېره نشته. عذاب به نه راځي په مسلمان، د عذاب کار مونږ په الله غصه کړی دی. الله دې مونږ د خپل قهر او غضب نه نه مولا زمونږ نه خیال خلاص دی، نه جومات زمونږ نه خلاص شو، نه مشر زمونږ نه خلاص شو، نه تبلیغ والا خلاص شو، نه بزرګ خلاص شو، نه خانقاه خلاص شو، نه سپین ږیری خلاص شو، او نه کشر او نه زنانه دا مونږ نه خلاص شو. هر سړی ځان ته د ټولو نه لوی سړی وایي، او بل ته قادر مولا به ته نه ښکاري. خدای دې مو د خپل قهر او غضب نه وساتي. نو داود علیه السلام متعلق دا یو د عبرت خبره شو. بیا غیرتي څومره مرګ ولا عجیبه مرګ راغی. دا به دروازه بندوله چې کله به د کور نه بار ته زما زنانه د کوره بار ونه، او چابیانې به ده ته نه وي چې زه نه یم چې ما کله بل څوک راځن نه نشي. یو ځل یې دروازه دې بنده کړه او بار ووت. چې بار ووته بیبي او بچي په خپل کور کې دي، دی کې سړی ورغی پورته دی، هغې چغې جوړې کړې زنانو چې دا پردي سړی څه کوي، دا خو دروازه هم بنده ده. او داود علیه السلام خو بار سړی د خدای مکه هغه راننوځي چې سړی پردی څه کوي. په دیوال باندې خلک راوړېدل، ګاونډیان او نور چې راشور د سړي پردي سړی ولاړ دی. داود علیه السلام په منډه راغی، دروازه یې پلو کړه چې راغلو سړی په میدان. وایي ته څوک یې چې زما کور ته راغلي بې زما د اجازت؟ وایي دا هغه کس یم چې نه مې دیوال بندولی شي، نه مې جرزه بندولی شي، او نه مې د دنیا یو طاقت بندولی شي. بس پوه شو. مرحبا بملک الموت، ملک الموت دی او مرحبا دی، هر کله دی ستا ټیم پوره دی. سملاستو روح یې واخیستو الله له یو. او بلکې یو روایت کې راځي چې په سجده په عبادت باندې پرېوته، روح یې ته اوچت کړ، بیا ویل زما روح لوی نه لوی سړی که بادشاه وي، بادشاهي یې څونه وه، داسې نه چې د پاکستان بادشاه و، هغه مصر، فلسطین، عمان، بحرین دا علاقه راونیسه چې نن سبا ته ورته ابوظهبي او دا علاقې وې، دا راونیسه تر د عراق پورې او د ایران پورې د دې علاقې بادشاه او داود علیه السلام. نو خبره مې دې پورې کوله که لوی نه لوی سړی وي مرګ نه نشي بچ کېدی. په خپل عبادت به غرور نه کوې، د عبادت هم کې نه دا د الله تعالی فضل او د الله تعالی کار.
د پیغمبر د حکم عقلی دلیل بنوي نه دا خدا سره دا سره بس چې دا الله د کتاب او د پیغمبر د حدیث او حکم دی اب باندې کې نبی شادو بدل جوړ شي او په خپل طاقت په باور وسنه کې الله نه بسوال کې نو کله غډلمي لګړلې او پروردگار ولا پسونه مضبوط بادشاہ باندې او پسونه لوی طاقت باندې غلبه ور او د الله امداد پر سره انسان مرشو قیامت ورو د قیامت را د دنیا ختم یو غټ قیامت چې اسرافیل علیہ السلام شپېلې و یو هغې سره هر څه دړې وړې شي او ختم شي دا میاس کې زندگی کې دا انسان جمع دی شوی نه برزخی زندگی وته وي د دې داسې مثال دی لکه حوالات شي یو مجرم دی پولیس یې ونیسي حوالات کې واچوي نو دی جج ته بوځي را بوځي نو تر څو چې جج فیصله نه کړي یا به جج بری کی او یا به جج عمر قید کی او یا به ولا سزای موت ورکی تر څو چې جج فیصله نه کړي نو د زندگی دا حوالات زندگی ده دا کرنګي دا د برزخ زندگی د انسان د حوالات زندگی ده او بیا به اسرافیل علیہ السلام یو بل شپېلې وای نو دا اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون دا ټول خلق به د قبرونو روزي والله ته مخامخ شي څلور شپېلې دي لکه په سکولونو کې او په مدرسو کې یو ټلی والی کېږي دا ټلی د دې خبرې نه ښیي چې یو پیرډ خلاص ختم شو د بل استاد کلاس شروع شو دا څرنګه حضرت اسرافیل علیه السلام به شپېلې ووایي او شپېلې سره به دا ټول نظام الله ختم کړي ورونه اسمانونه کائنات ټول بدل ولی شي ختم بشي هر څومره زندگی چې د بیا الله خو خدا بیا به الله اسرافیل علیه السلام ته د دویمې شپېلې حکم وکړي اب دویمه شپېلې ووایي هغه دویمې شپېلې سره به دا ټول انسانان حتی حیوانات مخلوق پیریان دا به ټول واپس را جمع شي او یو لوی میدان به د حساب او د کتاب محشر ورته وي د جمع کېدو ځای هلته به دا ټول را جمع شي دویمې شپېلې سره بس اوس الله به قاضي وي الله به فیصله هر چا متعلق چې هر څه نه فیصله او واپس جون هغه ذات انسان له ورکوي چا چې لومبي پیدا کړی الله قرآن شریف کې فرمایي دا کافران برالل زور اډو کې به راوړو حضور پاک ته به داسې مخکې ونیو او په لاس کې چوره چوره ته وی دا به هم جمدې کېږي اذا كنا عظاما ورفاتا انا لفي خلق جديد واپس په جمدې کې الله پاک فرمایي اوليس بقادر ان يحيي الموتى الله په دې قادر نه دی بلکې دی چې د عملي به واپس جمع کوم ذات چې د مور په ګېډه کې داسې خشته ښکلي ماشوم پیدا کړ بیا د مور د ګېډې نه په یو خاصه طریقه بار راوویسته او بیا ورله د ګرځېدو د خبرو چل او طریقه وښوله هغه ذات په دې قادر دی چې دا خلک به د قبرونو واپس باسه دی نیک سړی دی نو خپل عمل به له په ښکلي شکل کې راشي په شته شکل مزېدار داسې پړقېږي به او ده ته به وایي چې راسور شه په ما چې د حساب کتاب میدان ته بوځم دی به ورته ته څوک یې چې د معلومې سترګې پته ولګېد ښې دعا به ورته وکړي ما پال بختور د جوړومبې سترګې پته ولګېدې به ورته وایي ستا نیک عمل دنیا کې ته په ما د پاسه سور وې دنیا کې زه په تا سور او ته مې خپل خواهشاتو ته نه پرېښودو نن زه راغلی یم چې په ما راسور شي او زه د حساب کتاب له بوځم چې څومره زموږ اعمال دي دا نیکۍ کوو که څوک ګناه کوي او که نیکي کوي هلته بیا خپل شکلونه وي دلته نشته ولته شکل دی هلته خپل وجود دی شکل یې دی او دی به په هغه شکل پېژني د انکار هم د هغې نه نشي کولی بعض انسانان به داسې کې عمل به یې لږ کمزوري دوه کسان به په یو څاروي سواري څوک به درې کسان په یو څاروي سواري څوک به پیاده رواني عمل یې ډېر کمزوری دی او بعض انسان چې سترګې وغړي او شکل به یې وي دی وایي ته څوک یې وم دې سترګې مې پته ولګېدې بیخ دې ودا ستا نه خو ماله نفرت راځي کرکه راځي وایي زه ستا بد عملو
دنیا کې په ما د پاسه سور و مزې دی کول اوس ټیټ شه چې زه در باندې درسم حضور پاک فرمایي په زور بیداره ټیټ کي او هغه بد عمل چې په یو شکل دی هغه بیا پاسه سور شي او د افغان باندې چې خلک قلبه کوي یو کوي نو هغې سره یو چوکۍ پکې ستنې ستن هغې د هغوی د شانه وایي دقسې به د شانه وله ستن ورکوي او حساب کتاب ته به راوړي بعضې خلک به داسې وي الله دې مونږ وساتي چې د سپو په شکل د خنزیرانو په شکل بعضو له به سپینو کې زنجیر او کندې واچوي او یسحب علی وجوههم په مخکون به یې راکاږي او دوزخ ته به یې غورځوي بعضې به لوړي خپې به یې اوچتې او سر به یې لاندې صحابو تپوس وکړه الله رسوله او سر به څنګه دي وی چې کم ذات په خپو کې د تلو طاقت پیدا کړی دی هغه ذات په سر کې هم د تلو طاقت پیدا کولی شي ټول خلک به په یو میدان کې جمع شي رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي الله فرمایي چې موږ به دا خلک یو ورځ د حساب کتاب ته را جمع کوو الله وی زما نه رښتونی بل څوک نشته دا زما وینا ده دا ټول خلق به یو میدان کې جمع شي په دې کې به مسلمان وي په دې کې به کافر وي په دې کې به منافق وي په دې کې به هر قسم خوار زار د دنیا او مالدار او کدا دا ټول به په یو میدان کې جمع نور به پرې راښکته شي دا نور به دومره راښکته شي حدیث کې راځي کالمیل اوس د میل دوه معنی دي یو معنی دا ده چې دا زمونږ د سړک دا میل ورته موږ وایي کیلومیټر نه لږ زیات دي دونه به راښکته شي او بل میل په عربی کې سلی ته م وایي چې بنده په په سترګو کې رانجه اچوي نو د حدیث راوي وایي چې دا معلومات اوس موږ ته نشته چې دا د کیلومیټر والا میل به دا نور راښکتی او که د سلی برابر به راښکتی د دې خلکو دا سرمنې به ویلې شي د دې نه به اوبه روانې څوک به په خپلو خولو کې د کنډو پورې ډوبي څوک د نامه پورې څوک د خولې پورې او د دنیا اوبه او هغه اوبو کې فرق دی د دنیا اوبه خو سطح واره ساتي یو شانې هلته چې د چا خوله ده همده پورې به ولاړی د ده نه بل خوا به نه ځي نو چې دغه خوله درنه وځي او به تشه خوله ني هغې سره به د انسان په وجود وینې زوی به هم وي خلک به د خدای نیکان بندګان داسې وي چې هغې به د الله پاک د عرش د سوري لاندې الله عرش دی د هغې د سوري لاندې به هغې به په خپلو خوشحالو کې به د الله عرش داسې نه دی لکه زموږ د کوټۍ چت د الله ډېر لوی عرش دی ډېر لوی عرش دی د هغې لاندې به بعض انسانان وي دې کې به بعضې خلک را جمع شي را غونډ وشي او تاسو نه ګورئ خل مونږ خو غرب شو تباه شو الله حساب کتاب نه شروع کوي راځئ چې مونږ چېرته سفارش چاته وکړو چاته به سفارش کوو په پیغمبرانو ګرځي نو حضرت آدم علیه السلام نه به لاړ شي دا ټول ستا بچي دي او سوځي په دې ګرمۍ کې په دې خولو کې برباد شو الله نه سوال وکړه چې الله پاک حساب کتاب شروع کړي او ورته انکار یریږي به چې ما خو الله منې کړم چې بوټي له ګوتې موړ او ما یوړی اوس که هغه خو ټیک د الله معاف کړم و هېڅ پته نه لګي که خدای بیا رانه تپوس وکړي چې تا ولې داسې کول زه به الله له څه جواب څوک نو وي نوح علیه السلام له لاړ شي دوی به نوح علیه السلام له لاړ شي هغه به انکار وکړي زه نه شم ګورې هغه ته به نو څوک وي ما نه پس لوی پیغمبر ابراهیم علیه السلام هغه له لاړ شي هغه له به خلک لاړ شي هغه به ورته انکار وکړي زه نه شم کولی یریږم نو څوک موسی علیه السلام له لاړ شي موسی علیه السلام به ورته انکار وکړي زه نه شم کولی خو موږ څوک عیسی علیه السلام له لاړ شي عیسی علیه السلام نه چې ورشي هغه به ورته انکار وکړي زه د خدای په دربار کې دا طاقت نشم لرلی نو موږ څوک خلک به وایي وی لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه محمد مصطفی صلی الله حضور پاک فرمایي دا خلک به ټول ما له راشي چې ما ته وایي زه به ورته وایم چې انا لها دا سفارش زه کولی شم یو مقام دی هغې ته مقام محمود وایي قیامت پر ورځ به انصاف والا تلې بولد داسې د دنیا تله نه د بې انصافۍ ولا تظلم نفس شیئا په یو نفس انسان به پوټې ظلم هم نه کوي د دنیا تلې خو د بې انصافۍ دي چې اخلي درانه اخلي چې ورکوي شي پک
ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. ویری تباہی دا خلاکت خلق لا اذا خلق نشي اخلي ورالي امنان او چې بل ورکیلو کام ورکه سم په خدای د دنیا د پاره مون د معمولی سیز د پاره ځان غرق او ځان تباہ لکه چې کم شي ورکه صح خدای قسم د تخم ګناه ناروا دي حرام او یوازې دا تل نه چې دا مونږ ته کنده باندې تلو غنم تلو جوار تلو غوښه تلو بل شی تلو بل یوازې دانه دا چې کم په پمپونو کې تیل ورکوي او ګیس ورکوي د دین کم ورکوي په خدای قسم کې دا ګناه دا بل دپاره خپل آخرت خرابوي او آخرت تباه کوي هم غرق شو هم غرق شو چې څومره په سوداګانو کې نن د غوړو د کارخانو کې کم ټیم راوړي کچ کټ تا کته وتله تا ته پته ولګي په دې کې څومره غوړي کم مکمل بکر ټیم سره درته کوي نو زه ټیم نه علم ته غوړي علم مالا کیلو غوړي راکا دا وته ملک مالا کیلو غوړي راکا نو مالا سره د ټیم نه راکې ټیم په نه مالا 15 کیلو غوړي راکا نو مالا سره د ټیم نه راکې زه په ټیم نه نن سبا بیا دا ظلم دی ورته وایي چې 5 کیلو راکا نو دله بدر کې دا 15 کیلو دی چې پورې وي هغې به مه کوئ مسلمانانو مه کوئ د خپلو بچو دپاره د خپلو لوسو دپاره د خپلو کاروسو دپاره خپله خیر وخراب خدای ته دې پکار شي د قیامت په دقه ورځ باندې یوم یفر المرء من اخیه و امه و صاحبته څنګه دی و اخیه و صاحبته و بنیه ورور به ضرور نه تسقي ما معاف کا ورور لږ مدد وکړه پاسه ما معاف کا مور به د بچي نه تښتي بچی به د مور نه تښتي پلار به د زوی نه تښتي زوی به د پلار نه تښتي او دوست به د دوست نه تسخي څوک چا کار کوي افسوس دی نن بل سره ټوپک وړي مرګ ولا کوي همې دوست څومره لوی جرم دی ملګري دپاره سړی د مسلمان وجنې و دوستانه کې یو بل سره ټوپکې وړي پر خدای له به ورځي که به نه په خدای کې دې پکار شي اصل د دخل په دنیا کې دې پکار آخرت خو لرې لویه دا ظلم تلې او دا کم شی ورکول او زیات شی رشتل دا ګناه الله پاک قرآن شریف کې فرمایي وندع الموازین القسط لیوم القیامة انصاف ولا تلف لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها من نريد دا شلشم دا داني عمرنيكي دا بمروبات دا شلشم دا داني عمر گناه دي کری دا بمروبات ووجدوا ما عملوا آدھر اللہ قرآن شریف کے فرمائے کسی دی کر لئے آل دل بیدکتا سے انکارم تے نشک وکفا بنا حاسبین اللہ سفر لما چاہتا جیت نشتے چیزے چاہتا ہے برا شمالی حساب کتابو دل دخل بسوکرا والی جمالی حساب کتابو کدنک پٹواری مرزا برا والی مال ازمک کدنک اکاؤنٹنٹ برا والی شمالی حساب کتابو کدنک پیگن اللہ وی زمان ایک چاہتا جیت کشتے پر حساب کتاب فلک کوئی کم رب بخبل حساب کتاب کو اما من کانا اذا کم انسان نے کیدرانی شوی وهو فی عیشت راضیہ خوشحالہ زندگی دا واما من خفت موازینه او گناہون سیاستو وامه حاویہ وما ادراک ما ہی نار حاویہ دا طلب برتے لدے تل نمک کے حساب کتاب لانی شروع دا ہر پیغمبر حوض دے نمو دا خپل مبارک پیغمبر دا حوض نم کوثر دے او رسول اللہ مبارک فرمائی کہ دا بخپل امت دا حوض کوثر ہوا او پر ابھی خلق پت شالن تیرے زمان امت اولا زو پی جرم پلو بیا کم امتی سے منس کی آئے ہائے یو دل حضور پاک کو فرمائل وددت لو انی رأیتو ارمان کما خپل رونا ولی دے رونا صحابہ و تو نستا رونا نہیں دا اللہ رسولہ وی انتم اصحابی تاسو میں مرگری ہے رونا میں اغا خلق دے الارا غلی ندی رستو و پیدا کی او نالی دل بپا ما ایمان روڑی و ما بمانی تاسو خدا ما معجزات بینے ایمان امرامان درو تاسو خدا ما بینے فرشتی بینے جبریل بینے
ایمان امراوه اگر خلق کی رست رازی زیلی دل نیم پر ما ایمان روڑی نو اقا میرون دیای رون منکرون بیتی دی رون نبیات صحابت اپوس کی تبدا خلق پیجن سنگا بزبه دا او دست اندامون نپیجن دما امت که او دست اوکی دا او دست اندامون نبیرنا خیجی نو امتون دا او دست اندامون نبیرنا نخیجی او زما دا امت دا او دست اندامون نرنا بخیجی پدیر کئی تاسی بدا پردی دا اقبل حوض دا شلم فرشتی بی ورسرا اغیب شری لکه یو سړی کې پردی و خان د خپل حوض د شړی کې زما حوض ته صرف زما و خانم اوس کې بل څوک نه حوض د رسول الله مبارک څومره خو ډېر غټ دی ډېر غټ موږ دلته پښتانه وایي کراچۍ نه خیبر زور پاک هم هلته چې څوک ورته مخامخ ناست دی نو هغه ته وایي چې د یمن نه واخله د عراق پلانکي د شام نه واله پلانکي دی پور یعنی خل ویلې او د هغې په غاړه چې کوم لوښې پراته دي د اسمان د ستورو نام زیات دي اوبه د شاتو نه خوږې دي د واورو نه یخې دي چا چې یو ځل وڅکلې ابدالابد پورې به تږې نه شي الله یې زموږ نصیب وګرځولی هغې نه پس به عملنامې راپرې شي چاله په خلاص کې چاله په ګستاس او چاله د شا د طرف نه نو ما یو سړي د پوسو وی د دې څه مطلب خلاص او ګس تاله ما له زه په خلاص نه اخلم زه په ګس نه لم عملنامه مې راله زه په ګس نه له زه به ښې ور مخکې کوم په هغې ما وی د دا ښې پالګې وایي هغه وغوښت او دا اونړه بیا به څه شي هلته فرشته دله ډب درکوي نیسه او ښې لاس ته کار نه کوي څه به کوي د الله په کارونو کې ګوتې مه وهه او چې عملنامه درته کله ملو شوه او په هغې کې ګناه لیکلي اوهو ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها یا خدایا د عملنامه کې خو زما هغه واړه غټ ټول ګناهونه لیکلی شوي او بیا شمېرلې شوي دي اخره کې جمع تفریق شوی دی دومره ګناه ده او هغې نه پسې عملنامې راخورې شي زما رونو نو بیا تله ده په هغه تله باندې به وزن یوازې دا قصه نه ده چې دا ما درته ووایي حضور پاک فرمایي چې کوم انسان زکات نه دی ورکوي قیامت ورځ سخته ورځ ده د خپل مال نه هغه مال به خدای راوالي او یو اجدها به ترې جوړه کړي په دې غاړه کې به یې ورته واچي غټه اجدها به او غاړې نه به یې توي او کله به ورته یو وخت کې خوري شخ به لګوي او کله په بل او ورته به څه وایي انا مالک و انا کنزک زه ستا خزانه یم زه ستا مال یم چې دنیا کې جمع کولم او د الله حق دې پکې نه دی ورکړی مور کې زکات څه نسلی ور دغه چل به سره زور پاک فرمایي سره او سپین هغې نه به الله د اور تختې جوړې کړي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه د چا مخونه تور د چا سپین یوم یحمى علیها فی نار جهنم وتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون پدې تندو پدې ډډو پدې شابو ورته تاونه ورکوي او چې هغې تاو کم شي نو بیا به یې په دوزخ کې ګرم کړي نو بیا به یې راوړي نو داغونه به او حضور پاک فرمایي وایي د انسان د ټیپه د سر د ټیپه د سر به یې وله ګرم کېږي به دونه ګرم وي چې شاته به یې توځي او په شا به یې وله کېږي به دونه ګرم وي چې د ټیټه به یې سر ته توروځي دا زموږ د دنیا مال دی او دولت دی چې موږ پکې د الله حق نه دی ورکړی دغه سزا او کله چا څاروي او څاروي کې خپل حق نه ورکړ دا به هم راجمع کېږي دوی به ورته څملي ښه به یې ورته کولو کې او غټ به کړي او دا څاروي به د پاسه ګرځي خو به پرې ګرځي لکه پخوا کې به خلکو د غنمو ګېډۍ اوبل کولې او چې کوم څاروي ښکرې لري لکه غوا خندا ګډ چیلی په ښکرو به یې هم وایي به داسې ښکرې نه شلی دی او چې کم څاروي ښکرې نه لري نو هغه به پې چکونه لګي په خپو به یې راکوي دا سزا یې که په دې سزا د ده ګناه ختمه شوه خو جنت ته به ځي او که دا سزا کمه وه او ګناه ختمه نه شوه نو بیا به د حساب کتاب نه پس دوزخ ته ځي
او تله به باقاعده مخامخ کول ته مخامخ به تله لګېدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون أزمرو إذا وزن كي بسوق كي دا جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام الله بخبل نگرانی كي إذا حساب كتاب شروع كيږي إسرافيل عليه السلام بدري مشپېلو درې مشپېله سره به ټول خلک بېهوشه پرېږدي څومره دي ټول بېهوشه حضور پاک فرمایي د ټولو مخکې به زه سر راوچت کړم بیا به څلورمه شپېلې و دا درېیمه شپېلې څه وایي دا د الله د عرش تجلي کې حساب کتاب شروع کړي نو چې زه سر راوچت کړم فاذا انا بموسی موسی به ووینم آخذ بقائمة من قوائم العرش هو آخذ دا الله دا عرش پبینی ودی وی دا راتا پتا نشتا چې دا ما نمخ کې دی په هوش کې راغلی دی او کنه په تور کې د باندې بېهوشي راغلی و کوهي تور کې نو الله د هغې په بدل کې د دا بېهوشي ختمه کړې او دوی د هغې نه بچ شوی الا ماشاء الله دا الله په خپله نګراني کوي په خپله او حضرت جبريل علیه السلام به وزن کوي هغه شي سي لسان الميزان ورته وي داسې داسې چې کېږي هغې ته به جبريل علیه السلام ګوري انصاف به پورا بلکې الله به تپوس کوي د انسان دا ګناه دې کړې ده او کړې ده خو کوې نه مې ده کړې دا ګناه نو الله قرآن شریف کې فرمایي او خوله به مخ وروي لاس وخپې به به وشي دی به وایي چې ملاس پروته چې زه خو تاسو بچ کوم دروغ وایم نو زه چې بس کوی په ځان باندې کوي وکړې او کومه ځمکه کې دې کړې ده هغه ځمکه به ورته ښکاره کړي نن تاسو نه ګورئ دې کیمرو ته اټومیټک کیمرې لګېدي دي چې څه کوي نو هغه د هر څه ریکارډ کوي مکمل ریکارډینګ درته کوي په یو سیکنډ کې درته راوباسي کومه روز چې غلطي شوې هغه کیمرې له هغه روز ورکړې دا او دا ټیم په یو 2 منټو کې درته هر څه راوباسي نو چې بنده داسې څیزونه ایجاد کړل چې زموږ غلا او زموږ غلطي پرې نه پټېږي نو الله سره به دا څیزونه نه زه خو دې ته ګورم وګوره وداره کیمره درته مخامخ لګېدلې ده ګورې ښه لږ وداره شی ونیسئ دوکان نه ګورئ هغه د مخامخ کیمره لګېدلې زه پکې خطا راځم نو د بنده د کیمرې نه هېرېږي او د الله د کیمرې نه نه څنګه د بنده کیمره لګېدلې ده نو دغه څنګه رب العالمین یو کیمره دا خو د ما تعبیر وکړه ستاسو د پوهې دپاره د الله د طرف نه یو کیمره د پاسه لګېدلې ده که نه هغې سره جبریل علیه السلام به وزن کوي ملک الموت به سره د ټولو ملګرو حاضر ولاړ کوم که ضرورت راغی او څوک سوال وکړي چې الله زما نه پرې مخکې څه ایستې ده ما سره هغې پسې ایستو کې زیاتې کړې دی چې جواب ورکولی شي الله تا راته وي کرام کاتبین فرشتې چې دا زمونږ نیکۍ او بدۍ لیکي دا به ټول ولاړ او هر پیغمبر به خپل امت ته ولاړې آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړ الله به ور آواز ورکړي یا آدم ای آدم قم پاسه عند المیزان قم ودرېږه د تلې په خوا جعلتک حکما بین ذریتک د خپل اولاد په میاس کې مې ته قاضي کړې ده ګوره چا سره مونږ زیاتې کې ورته وایي رپېږي به داسې رپېږي به آدم علیه السلام د کجورې د پاڼې په شان شنې جامې به یې چول بعضې اولاد جنت ته روان دي بعضې دوزخ ته په بچو بنده خفه کېږي حساب کتاب روان تله څومره ده حضرت داود علیه السلام یو ځل د الله نه سوال وکړه وی الله دا تله خو راته پای چې ورته خو له نو بېهوشه پرېوت هوش کې چې راغی نو چې هغه الله دا خو ډېره ګټه تله ده یا خدایه دې کې خو که دا اووه اسمانونه اووه ځمکې واچې په یو کوټیني کوټ کې ځایږي خدای دا به زموږ په عمل څنګه ډکي الله فرمایل رب العالمین ای داوده چې زه وغواړم په یو کجوره یم ډکولی شي کوم عمل کې چې اخلاص وي نو الله په هغه عمل کې وزن پیدا کړي ادرو دانه کوم عمل کې چې اخلاص نه د الله لپاره نه نو هغه سپکي لکه د بوسو یا د مالوچو د ډمبر په شانتې یا د بوري د ډمبر په شان ډمبر یې زیاتې خو وزن یې نه
او چې کله اخلاص پکې وي د سونې د سرو زرو د سپینو زرو برابر وي وزن پکې وزندار یې مننده او وزنده حساب کتاب دی قرآن شریف کې الله اوس دا الله خوښه ده که پوره حساب کتاب کوي په خدای مې قسم یې شی ګران دی موږ نه شو ټینګېدی ور که الله دې خوشحاله کړه په دنیا کې نو د سره ګزاره کوي سوف یحاسب حسابا یسیرا یو کس به حدیث کې راځي الله به ځان ته رانږدې کړي ښه به رانږدې او الله به ورته فرمایي ای فلان کې اتعرب ذنب کذا و کذا فلان کې ګناه پېژنې کړې ده یا وړې وړې به ورته یاد او الله اتعرف فلان کې دې کړې ده او دې به زړه کې وي چې خدایه هغه غټ راته را مخکې نه کړې خو ما ته واړه واړه ښې او دې کې خو ما غټ ګناهونه دې کا دې را مخ کړ په غر کې الله به ورته هغه کوټینې پوټینې واړه واړه را مخ بنده دا پېژنې دا دې کړې ده او دا دې کړې ده او اخره کې به ورته الله فرمایي ویزا دا مې درته په نیکو بدلې کړې رحیم ذات مې لیکل رحم هم کوي دې به ډاډه شي چې خبره خو د تبدیلو ده په نیکو بدلېږي نو چې والا ګناه په ولا نیکۍ بدله شوه غټه خو په غټو بدلي فوراً وایي یا الله ما خو څه نور ګناهونه هم کړي اخو دې راته رایاد نه کړی مطلب دا چې هغه په غټو بدل شي الله به فرمایي ای بنده هغه مې ستا ته مخکې نه کړ چې ته ونه یېرې خفه نه شي مې د له مخکې په غټو نیکو بدله کړی الله به رحم وکړي رحم به په چا کوي هغه چا به کوي چې سرکشي نه کوي که پلار کله کله په بچو رحم کوي مور رحم کوي خو په کوم بچي باندې رحم کوي سرکشي نه کوي سرکشي او چې کوم بچی راپاسي او پلار ته ښکرې نه پلار ته کنځل کوي او پلار سپکوي بې عزته کوي نو پلار د هغه د مرګ نه تېر دی پلار ورته خیرم کوي پلار یې جیل له ورکوي او داسې پلاران مې لیدلي چې په دغه بچي ډزم کړی چې ورغی د نظام خلاص سرکشه سره الله هغه عمل به کوي چې هغه عمل به چا سره کوي نه سرکشي په دنیا کې نه کړې کبر یې نه کړې الله سره مقابله نه کړې هغه انسان سره به الله پاک په قیامت کې ډېره ګزاره رحم به کوي الله او حدیث پاک کې راځي د الله اولیاء سل رحمتونه دا یو مثال دی په حقیقت کې داسې نه ډېر سل په هغې کې یو رحمت راکوز کړی دی او د ټول مخلوق یې تقسیم کړی چې کله مور په بچو رحم کوي دا هغه یو رحمت دی تر دې حده پورې چې خپله بچي نه اوچتوي چې بچي خپل نه کړم دا هغه یو رحمت دی هغه یو یې په انسانانو پیریانو او په دې ټول مخلوق کې تقسیم کړی دی او یو کم سل رحمتونه الله پرېښي دي